سلامونه او نیکی هیلې. زه مسافر افغان ټیک پوهنې لخوا ستاسو په چوپړ کې حاضر یم. نن په دې موضوع خبرې کوو چې څنګه یو ښه پښتو کیبورډ په خپل انډراید موبایل کې انسټال کړو. هغې لپاره به اول موږ پلی سټور ته انټر شو او هغې نه وروسته به پلی سټور سرچ بار کې به پښتو کیبورډ ولیکو. کله چې موږ پښتو کیبورډ ولیکو نو هغې نه وروسته به ډېر یو غټ لیست موږ ته ښکاره شي. خو دې کې ډېر زیات کیبورډز داسې دي هغې کې ډېرې نیمګړتیاوې دي، یعنی بعضې توري پکې نشته دي او بعضې داسې دي توري خو شته خو کله چې موږ یو جمله لیکو نو زموږ هغه توري نیم وي، یعنی یو بل سره جدا جدا وي، یو بل سره نښتې نه وي. نو ډېرو ملګرو موږ ته ریکویسټ وکړو یو ښه کیبورډ موږ ته را معرفي کړئ. نو نن یو ډېر ښه کیبورډ ما پیدا کړی دی او زه غواړم چې تاسو سره هغه شریک کړم او د هغې نوم او هغې په اړه چې څه معلومات دي انشاءالله زه به هغه تاسو سره شریک کړم. نو دا یو کیبورډ دی، پښتو کیبورډ او جوړونکی میهان نجات دی. دا داسې کیبورډ دی چې انشاءالله ستاسو هر یو مشکل کوم چې تاسو لرئ په نورو کیبورډ کې دې کې به ستاسو هر یو مشکل حل شي. راځئ چې انسټال یې کړو. فقط موږ به انسټال باندې به کلیک کړو او هغې نه وروسته به بیا اکسپټ کړو. نو زه هیله کوم چې هر یو به په ډېرې اسانۍ سره پښتو کیبورډ انسټالولی شي په انډراید موبایل کې. کله چې تاسو پښتو کیبورډ انسټال کړئ په خپل انډراید موبایل کې نو هغه اټومیټیکلی کار نه کوي. نو هغې لپاره به تاسو دا کوئ، کله چې تاسو دا انسټال کړئ بیا به تاسو پښتو کیبورډ به اوپن کړئ. کله چې تاسو اوپن کړئ نو هلته به انیبل کیبورډ باندې به کلیک وکړئ. کله چې تاسو انیبل کیبورډ باندې کلیک وکړو نو هغې نه وروسته به تاسو نو دلته به موږ ته پښتو کیبورډ انیبل کړو او بیا به اوکې کړو. نو اوس زموږ پښتو کیبورډ به کار کوي. ستاسو څخه یو جهان مننه چې زموږ ویډیو مو کتله او هیله کوم چې ستاسو به خوښه شوې وي او نورو ټولو ملګرو سره دا زموږ ویډیو شریکه کړئ تر څو هر یو ملګری دې نه استفاده وکړي. ستاسو افغان ورور مسافر، والسلام.